ارمانه خپل دغه ویده ولس ته نارې وهم د کام ناتار ما احتجاج کړی دی. سلامونه نیک هیلې ترامات ټولو قدرمندو اورېدونکو او کتونکو ته د راتلونکي یکشنبې په ورځ یعنې په 1 جولای باندې به په پښتونخوا وطن کې د روانې ډالري جنګونو او د هضم استحکام عملیاتو پر ضد او د چمن پر لت په حمایت کښې او په ډیورنډ کرښه د پاسپورټ لازمي کولو په خلاف او په پښتونخوا وطن کښې د بجلي ناروا لوډ شیډینګ په خلاف او په پښتونخوا وطن کې د روان ټارګټ کلینګ او بدامنۍ په خلاف به د پښتون ژغورنې غورځنګ له اړخه د نړۍ په ګوټ ګوټ او د پښتونخوا وطن په هر ښار کښې احتجاجي مظاهرې کېږي. د پښتون ژغورنې غورځنګ پښین ولسوالۍ احتجاجي مظاهره به د یکشنبې په ورځ مازدیګر 6 بجې باچا خان چوک باندې وي او د پښین خصوصا د پښین له ټولو ولس څخه د ګډون په هیله. ته چې زما په دې سپېڅلې پښتو تور لګوې تا کله راوړو د مغلو د سړو سرونه